خاورې څه طاقت لري چې وبخوري دا ګل بشر پروت ټوټې ټوټې ده د شهید طالبة البشر شهید طالبة البشر خاورې څه طاقت لري چې وبخوري دا ګل بشر پروت ټوټې ټوټې ده د شهید طالبة البشر. السلام علیکم. د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو، په دې ورځو کې د مسعود د قبر موضوع ګرم ده. که مسعود له مړي څخه هم خلک په عذاب دي او له ژوندي څخه هم خلک په تکلیف دي. کله چې ژوندی و په زرګونو هزارهګانې ووژل. د افغان جهاد د کامیابۍ څخه وروسته د خپلمنځي جنګونو تر ټولو ستر لامل و هغه و چې کابل یې ړنګ کړ، قومي جنګ ته یې لاره پرانیسته او کامیاب شوی جهاد یې ناکام او د جهاد د ناکامۍ او بدنامۍ سبب وګرځېدل. له مرګ څخه وروسته د هغه د مختلف پلینونو کې به د پلویان په کابل ښار کې راوتل او د غیر مدنیت یوه بیلګه به یې وړاندې کوله. د هغه پلویانو به ډزې کولې، خلک به یې وهل، بې لارې موټر به یې ځغلول، سندرې به یې غږولې، رقصونه به یې کول. د دې برسېره څو ځلې داسې اوازه ګرمه سوه چې ګنې د مسعود قبر وران سوی ده، د هغه قبر سره اتڼ سوی ده، یا هم د هغه په قبر کې یو څوک د څپلکو سره ګرځېدلی ده. وروستیو کې یو ځل بیا دا اوازه ګرمه شوې ده چې د مسعود قبر روان سوی ده، او داسې هیڅ هم نه دی شوي. نن به په دغه ویډیو کې درته د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد قبر وښیو چې تازه یو ویډیو راوتلې ده. تاسې سوچ وکړئ، یو نفر چې ټوله دنیا یې ورانه کړله، یو داسې تنظیم رهبر و چې ډېر څه یې په واک کې و. تاسو پرتله وکړئ، د احمدشاه مسعود او د امیر المؤمنین ملا محمد عمر اصلا دوی د پرتلې وړ هم نه دي، خو بیا هم تاسو د دوی د دواړو قبرونو پرتله وکړئ. د امیر المؤمنین ملا محمد عمر قبر وګورئ، دغه یې قبر ده چې په ویډیو کې به یې وګورئ. ډېر ساده د خاورو، حتی هغه سر باندې خښتې هم نشته ده، یوازې یو پنجره پکې ښودل شوې تر څو قبر یې تخریب نشي، ځکه په یو ډېر اطرافي سیمه کې ده. او بالفعل د جنګ سالار مسعود چې د افغانستان د جهاد د ناکامۍ او حتی د زرګونو مسلمانانو د قتل او د شکنجه کولو، د جهاد د ارمانونو د ختمولو، د جهاد د ناکامۍ او همدارنګه د جنگي جرمونو تر ټولو ستر عامل مسعود و. د هغه قبر وګورئ، د هغه بچیان په خارج کې ګرځي، بچیان یې په خارج کې تعلیمونه کړي دي، لور یې په فرانسه کې، زوی یې په فرانسه کې، او هغه لباس کې ګرځي چې هغه نه د مسلمانانو ده او نه هم د افغانانو ده. او د ده له مړي څخه هم په عذاب دي خلک، او له ژوندي څخه هم خلک په تکلیف وو. دا قبرونه جوړ کړي دي چې په جریبونو ځمکه کې دي. که چېرې دا واقعا صحیح سړی وی، نو ده به د خپل قبر پیسو باندې خپل ورثاو ته ویلو چې زما د قبر پیسو باندې یو مکتب جوړ کړئ، یو روغتون جوړ کړئ، نه دا چې زما قبر پې جوړ کړئ. د قبر څه فایده لري؟ هر وار یو تبلیغاتي ډرامه ته جوړه چې هله د مسعود قبر داسې شو، هله د مسعود قبر هسې شو. تاسو په ویډیو کې وګورئ چې د ملا محمد عمر مجاهد د قبر ویډیو وګورئ چې هغه څومره ساده او بسیط قبر ده، او د دوی قبرونه وګوره، حتی د برق بیلونه تر 1 لک افغانیو پورې په میاشت کې راځي. تاسې خپله پرتله او سوچ وکړئ.